سلامونه مرګرو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. دا د ټسلا موټر خو به حتماً اورېدلي، ته به هغه ملګري چې په امریکا، اروپا یا د نورو ځایونو کې دي، ټسلا خو دې ځایونو کې شته دی، خو په ډېرو ملکونو کې لا تر اوسه نشته دی. نو راځئ دغه د ټسلا موټر در باندې وګورم خپله، او د څه رقم اول خو دا ده چې دی مطلب بیټرۍ باندې چلیږي. نو زه درته اوس ښیم چې دا کوم ځای کې چارجېږي، څومره وخت کې چارجېږي، او بیا د خپله هم ځي، مطلب تاسې ورته ادرس ورکئ، د تاسې خپله رسئ، ضرورت نشته دی چې تاسې سلیټر ورکئ، بریک ونیسئ، سټیرنګ ونیسئ، نه خپله هم رسئ. زه دا کیمرا وړم، د ټسلا ته همدا اوس چارج ته ولاړ دی. ها دغه ټسلا ګاډي خو په کور کې هم تاسې کولی شئ چې چارج کئ، خو اکثره خلک خصوصا د سفرو باندې چې ځي، نو دا د ټسلا دا چارجینګ سټیشنې دي، یا په بله اصطلاح د تیلو پمپونه دي، تیل خو دا نه خوري، دا دی. نو دغه دی اوس دی لګېدی، چارجېږي او هغلته یې ښی ده، دلته یې ښی دا دی. نو دا د چارج دغه یې وګورو، نو 249 مایله، یعنې دا اوس چې پکې کم چارج دی دې باندې ګرځېدی شي، او موږ 100% ورته اچولی دی چې 100% کې نو 215 مایله دی تلی شي. نو 215 مایله تقریبا 422 کیلومتره راځي، یعنې په یو چارج باندې دا دومره ځي. نو اوس ورته یو څو دقیقې پاتې دي دغه دا چارج پوره کیږي. چې دا چارج پوره شو نو انشاءالله بیا به حرکت ورکړو، هغه هم درته ښیم چې دا خپله څنګه ځي. او دا چې دی بس همدغه ګوره دا سکرین دی، او دغه سټیرنګ لري، دې کې دغه دوه تکمې دي، دغه دا او دا، او دا دي مثلا چې مخکې بوځي، شاته بوځي، یا پارکې، او دا. نو نورې پکې بټنې نشته دی، نور د دې ټول کار چې دی دغه سکرین کې دی. که هر څه چې کوي مطلب ټول هر څه په سکرین کې دي، نو نورې بټنې نه لري. دا خپله دا سیټونه دي، دا بره چت دی، او دا چت هم چې دی شیشه ده، نو د ورځې چې دغسې ځان مطلب تورۍ او شپه چې شي نو ځان سپینوي. او دا چې دی د شاته سیټونه دي، نو شاته هم پکې 3 کسان راځي، 2 مخکې، دی به ماډل 3 یا ماډل 3 دی. نو اوس یې حرکت ورکړه، هغه هم درته ښیم. دا د مرګورو ګوره اټو ډرایف کې اوس ما اچولی دی، صحیح ده، ادرس مې ورته ورکړی دی. رښتیا چې درته ووایم لږ لږ یارېږم هم، خو بیا هم دی خپله ځي، روان دی. زما لاسونه دا دي، او دی همغه میپ ته ګوري، د میپ په حساب باندې ځي. نو خدای دې پکې خیر واچي. دلته واوښته، دا دی خپله هر سړک یې ولیدلو، او سړک ته په کتو خپله واوښته. نو دا دی روان دی اوس دلته، دا دی باید دې اشاره کې دی تاو شي اخوا که نه، ګورو چې دی څه کوي. ورخطا ورخطا روان دی. دا دی خپله ځي ښه، نه ما په بریک باندې خپه ایښې ده، نه په اکسلیټر باندې، او دی خپله روان دی. دغه سور ګاډی چې ښیي دا خپله دا دی، دا نورو سره خوا او شا کې دا نور موټرې دي. نو دی چې دی دا ساحه خپله ګوري، هغلته خوا کې ورسره چې دا میپ دی ورسره، دغه میپ دی، همدغه میپ چې دی ادرس ما ورکړی دی، او دی په هغې ادرس روان دی. اشاره سره ده، نو چې اشاره کله شنه شوله ګاډو حرکت وکړه، دی به خپله حرکت کوي. نو ګورو ورته خپله زه هم لږ لږ یارېږم، دا خو معلوم ګاډی دی، موټر دی، ټول له پته ده، دا راتلی شي. دا د موټرو حرکت وکړه، دی هم خپله دا دی تاویږي مکمل، دا لین ځان ته ګوري چې په کوم لین باندې دی لاړ شي، په کوم لاړ نه شي. توکل په خدای دی دې وکړي چې کوم اکسیډنټ ونه کړو، او صحیح لین باندې روان دی، غلط هم نه دی روان. همدغه لاس دی، په دې لاس باندې باید دی لاړ شي.
دغه اشاره کې باید د ښي لاس ته تاو شي. اوس ګورو چې دی څه کوي، اول تاویږي که نه، به اشاره لګوي که نه خپله. دې ځای کې باید تاو شي، دا د اشاره یې ولګوله او دلته باید دی تاو شي. ډېر ښایسته صحیح را تاویږي. نو دا دی تاو شو. دغه اشاره کې دی باید تاو شي. نو د اشاره خپله ولګوله د چپ لاس ته. جالبه خو دا ده چې دا اتومات کې چې نو که باران یې دا وایپر چې دي به خپله اتومات چالانېږي. او بل د سپیډ لیمټ چې څومره وي د همغه سپیډ لیمټ په حساب باندې دی ځي، د هغې نه تیز نه ځي. دا دی ګوره وایپر چون باران دی بار لږ لږ خپله هغه چالان کړل. دلته اوس ښي لاس ته تاویږو، توکل په خدای چې دی څه کوي. مخامخ بل موټر ونه وي. روانو صحیح روان دی. اخوا وختو د ښي لاس ته خو اوس دا دی دا نقشه کې ګورئ دلته په تقریبا 0.1 مایل کې مونږ چپ لاس ته تاویږو چې دی څه کوي. اوس د نقشه کې دلته باید دې خوا دا ځای ونیسي او هغه اشاره سره ده. ګورو دی څه کوي. ښه ودرېدلو چې دا اشاره کله د چپ لاس ته اشاره چې ده سره ده، نو چې کله هغه شنه شوله دی به بیا وکړو. او دا څومره موټرې چې دلته تېرېږي را تېرېږي دا دی سکین کوي ګوري. هغه خپله لاره چې کوم څه تاویږي هغه ته همداسې یو آبي رنګه نشان یې جوړ کړی ځان ته چې په دغه لاره به ځي. نور دا ټول موټرې چې دي سکین کوي. دلته خوا کې موږ سره ټریلر ودرېدلو، نو دی دا دی سکین یې کړ، ټریلر یې سکین کړو. دا موټر یې فرق کوي، سیډان ایس یو وي دا او دا ټریلر دا ټول یې سکین کوي. حتی هغه بایسیکل والا یې سکین کړو، دا دی تېر شولو، بایسیکل هم سکین کوي. دا د اشاره شنه شوله دی خپله دا دی حرکت یې وکړه. پام کوو دې بل ګاډي سره ځان ونه ظالمه. بس ملګرو دغه دا یو نوی کانسپټ و، دا د ټسلا موټرو. زه یې تاسو سره شریک کړم. نو خدای دې وکړي چې دې ویډیو نه مو خوند اخیستی. او بل که فیسبوک کې دا ویډیو ګورئ ملګرو، دغه پیج در سره فالو کړئ. په یوټیوب کې وګورئ، دا چینل در سره سبسکرایب کړئ. نو خوښ اوسئ ملګرو.